لاسونه جکړې غرو که غوسه کدي اختر رزیدي تاسو لپاره د اختر خپرونه ولرو. اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینه. که درته د اشرف غني زوی وغواړي دلته راتلی شي. اوس د خدای فضل ده ښه من کراري ده. کلونه یې وړل اوس ورته ناست یم که کپن داسې مې ونیول. څه به کوې په اختر کې؟ اختر کې ونو چکرې به وکړو نو یو خو دې خو ملګرو سره مدرسې ته ډوډۍ راوباسه. سامه که نظم دی کرشي او خام جانان دی دواړه سترګې لرو بر پښتونستان دی. هیوادوالو ستړي مه شئ، هیله لرم چې ښه به وای. راغلی یوې بلې څنډې ته تر څو ستاسو لپاره د اختر خپرونه ولرو، اختریزه خپرونه ولرو. زموږ ګران همکار حبیب رحمان مظلومیت صاحب هم را سره شته دی، له ده سره به خبره ترې وکړو، ترنمونه به ترې واورو، د اختر په اړه کومې جالبه خاطره لري. حتما کسبونه یې ډېر کړي، ممکن خیاطي هم کړي، د خیاطۍ خاطره به هم ترې اورو. تاسو سره پاتې شئ، زموږ ملتیا وکړئ. مظلومیت صاحب ستړی مه شئ. زه هم په خپل وار خپل نوبت سره ټول د افغانستان غیور ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ او د خوښۍ او د نیکمرغۍ اختر ولري. او هغه دې هغه خرستي بیا وایي هغه دې ډېر ښه په ښه لهجه یې وایي لاسونه جکړې غرو که غوسه کدي اختر رزیدي در مبارکه ناز درکوم غیږ درکوم نشم شرمیم که نشته ثواب دې ریږي پرې پوهېږي. یاره مظلومیت صاحب مننه، ډېره مننه. مظلومیت صاحب څنګه وه سفر؟ بیخي ښه و، خوندور سفر و، ساعت هم تېر شو. که ما نه څه پوښتنه وکړه څنګه وه سفر هم زه هېڅ نه یم پوهېدلی. ولې؟ ځکه زه تاسو چې یم هېڅ نه پوهېږم. مننه، خیر یې سلامت اوسئ. یا خوندور سفر و او ښه سفر و او ساعت هم تېر شو او خدای دې وکړه چې موږ د هېوادوالو د خوښۍ سبب وګرځي. انشاءالله شېبې د موږ سره په خوښۍ تېرې شي. ډېره مننه. مظلومیت صاحب د اختر دپاره ښکاري د چاته ګنډلې دي نه دي ګنډلې خاطره لرې ترې لرې؟ د اختر په ورځ کې په اولې ورځ کې یو نفر و موږ نو نوي کاډه راغلې وه کابل ته، نوي راغلي وو کابل ته. بیا وروره ګله بیا یو نفر و هغه خیاط یې کالي نه وو اخیستي، بیا چې کالي نه وو اخیستي بیا وروره ګله خدای دې دی تباه و برباد کړی د ما کالي خو چا وانه خیستل. ما ورته ویل موږ خو نوې کډه راغلې وه، ما هم خدای دې خوار نکړه او در کوزه و من تشنه لبان میگردیم یار در خانه مگر د جهان میگردیم. تو والا خیاط په کور کې د کیسې په خوله کې دم ساعت ته په خلکو پسې وروره ګله تاویږي خیاطي کې او هغه په خیاط پسې تاویږي. خو خیاط خو زه ته خیاط یې ما ویم خوشحاله شو؟ نو ډېر خوشحاله شو. د کالي یې راکړل 2.5 افغانۍ هغه وخت ګنډل کېدل د همین ته مخ ته واخیستلی. ما زه سودا پرې رانم ګیستایید دی دیګر نه چې وروره ګله کالي مې یې وړل اوس ورته ناست یم که کپن داسې مې ونیول هغه کولی نه شم. نو اوس ورته حیران یم زه داسې نه ورته ژاړم نه ورته خواندم جګرخون ډېر یم خو همداسې مې غوښتل یو رقم پسه جوړ کړم ومې ګنډل خو ګیز مې چې ورکړل په کس سړي بېچاره هغه چای کې یوړ ذاتي یې بېرته پسې هغه کړه بېرته دستي و ښکلي و چې لاس مې ورکړم ستړی مه شې داسې څټې یې د مرکب سره مخ شې ښه خیرات نو داسې کیسه مې د اختر خاطره مې درته وویل لکه کپن داسې ورته وګنډل. ډېر ښایسته غنم یې کرلی. والا ډېر خوندور دي خو جودر یې پرې ډېر دي. دا څه کیسه ده؟ دا ولې؟
غنم زه بیخي کې وینم نه چې دی لوسي هغه دیوالو په بیخ کې شته دی په بیخ کې دا ولې شته کرلې دي دښته ډېر جاودار یې کړی دی نه جاودر ډېر کرلې دي دا ولې دا نور کله به د غنم ډېر ښه پوکېدل په کور کې به ښځې ورته اشار کې دوتي به د تخم غنم به سم پوکه یو بدی مظلوم یار صاحب ټول جاودار یې کړی جاودار مظلوم یار صاحب هغه د هغه کیسه خو ورته وکړه اختر هم دی که نه د اختر خپرونه ده بلکل نو په یو اختر کې فکر کم چې په پلاستیکي ټوپکو باندې کار کړی وي هو والا هغه کیسه راته وکړه هغه یو وخت کې مو زران چلولو زران چې مې چلولو بیا نو وروره ګله یوه سړي په اختر کې دغه زوی ته ټوپک خستي و وخت د خوشحال خان سړک چې داسې تللی دا خامه و نو ټوپک یې خستي و داسې ټوپک و چې سرمایه‌دار سړی و کوم وکیل و هېڅ فکر مې نه کړو چې دا د اصل نه وي نو د زرنج مې داسې وځغلوه د موټر ته مې دوړه وکړه چې ګورم سمدلاسه ماسته کوي چې ګردان دي خو نو دوتي ټوپک په کاته د شیشور ووتل وړکې خو مې نه لیدل چې واړه خسته که غټ نو سمدلاسه یې ضربې باندې وکړې دواړو د زرنج رسکه ورخطا شو وروره ګله په یوه لیختي کې رسکولو دا دغه زرنج د مخې د شوخ هم هغه شوله ماته شوه نو ما سینه موښلم او خلک یایي چې هغه په تودو ویني سړی خو لګېدلی خو یې مرمۍ خو د خوړل بیا ځان وښورومه دی داسې ورته خاندي رسکه لاړل پس ته وروره ګله چې راغله ټول شو موټر نو خوښ شوې ما وویله هغه مې چې وکتل ټوپک یې پلاستیکي و باید درته ویل پلاستیکي ورته اخیستي نړۍ دې ورته جوړه دي جنت دې بڼ په شان شي چې کله انسانان پوهه په قدر دې انسان شي نړۍ دې ورته جوړه نړۍ دې ورته جوړه د جنت دې بڼ په شان شي چې کله انسانان پوهه په قدر دې انسان شي نړۍ دې ورته جوړه غني پخني ویشه د اړتیاو څخه زیاتې غني پخني ویشه د اړتیاو څخه زیاتې نازل دې رحمتونه پرې په فضل دې سبحان شي چې کله انسانان پوهه په قدر دې انسان شي نړۍ دې ورته جوړه نړۍ دې ورته جوړه د جنت دې بڼ په شان شي چې کله انسانان پوهه په قدر دې انسان شي نړۍ دې ورته جوړه چې امن او سکون وي او د بل دې درد واوي چې امن او سکون وي او د بل دې درد واوي باور دې هر انسان په بل انسان لکه د ځان شي چې کله انسانان پوهه په قدر د انسان شي نړۍ دې ورته جوړه نړۍ دې ورته جوړه د جنت دې بڼ په شان شي چې کله انسانان پوهه په قدر د انسان شي نړۍ دې ورته جوړه بیا صاحب داسې به لاړ شو ډېر ښه ځای دی واقعیت خواک مې لاس دې راکړه زردالو یو څه وخت حالا منده کې کلکه شوي دي څو وخت بعد پخه شي شل شپې پس پخېږي نه د میدان زردالو یعنې هغه خوند کا خوړل ارزي ځینې ډېر ترخې خوړل کېږي نه ډېر خام چې وي دا ډېر هغه خوندور دي منده کې هم رنګ ویلی دی پخ شوي د دوی زردالو څنګه دي مظلوم یار صاحب داسې ډېر دي لږ دي تا معلومات کې لږ دي والا ډېر دي د نرخ ولسوالۍ کې دره زردالو دي دره باغونه دي چې بیخي بېحده فقط خدای لږ وصالي کوه انشاءالله ذاتي وروره ګله دا لږ لږ چې کنډویشن دا کېدای شي پر اوسه اوبه کمې وي لږ هغه شوي دي سخت ښه دي انشاءالله وصالي ده د هغه شوي مظلوم یار صاحب د اختر دپاره خپرونه پسې راوتې یو هیله ده چې د هېوادوالو د خوښې وړ وګرځي بلکل څه وایې ورته لرې هېوادوالو ته چې هېوادوال دی وروره ګله دا چینل دې وګوري
که خاک شده خود را گله د طبیعت کار ده مینه زور خبر نه مینه د زور خبره نه ده تلویزیون کې د چینل خاک شي ریموټ په لاس کې دی بلی وایه که خوان در کوی ګره که خوان در نه کوي یعنی جبري نه ده چې وینډو په افغانستان وګوري خو چې وی ګوري ډېر ښه دی ورته ډېر ښه دی معلومات به وروره ګل هر څه معلومات د افغانستان د هر هېواد د هر ولایت معلومات داسې ښه په بشپړه توګه په ښو ښو سیمو کې په ښکلو ښکلو ځایو کې په لوړو لوړو غرو کې به هم فکر وکړئ چې د موږ څه ګرځئ هغه ترانم او هغه شعر او کیسې خو پرېږده نور هم انشاءالله ډېرو ښه ښه ځایو ته به هم بیایي د موږ سره اوسئ مننه نوی شعر دلته لیکلی مزدور صاحب نوی شعر مې وخت درته شعر بیا مظلومیت صاحب اوس به مو که د خوښه وي ور به شي هغه د بهر خلکو سبا هم وغږېږو او هلته به یو ترانم هم درته وکړو نه ترانم خو کې واده وکړه واده هلته ولاړ شي ترانم نه نه ترانم خلک ناست کې ترانم کمه او پلان دپاره دی موږ به ورشو هغه ته او دلته دی وایي اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینه ورځو درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې له موږ سره مو تر دې مهاله پورې پاتې شوي او دا خپرونه مو په مینه راسره وکتله په اناونس کې ما یادونه وکړه چې چېرته راغلي یو ممکن ما اشتباه کړي وي یا مې نه وي کړي ستړی مه شي دغه ځوان به ټول درته معلومات درکړي چې کوم ځای دی یا کوم کلی دی او دلته مشهور څه شی پیدا کېږي په څه باندې ډېر شهرت لري ټول معلومات به درکړي ستړی مه شئ مننه ستړي مه شئ تاسو هر کله راسئ په خیر راغلی او راتګ مو په لیمو نو دا میدان وردګو ولایت مرکز چارکي سیمه ده مشهوره سیمه ده او ډېرې ښکلاوې لري بلکل موږ ښکلاوو ته راغلي یو هر کله راسئ ما وخت هم خبره درته وکړه او ما اوس ویلې چې راتګ مو په لیمو چارکي ساحه او ښه خوندوره ساحه او ښه موسم توتان هم ځتې انشاءالله په پخېدو دي وخت کم پاتې توتانو ته بیا اول راکوئ چې راشو ولې نه ما مونږ خو هر وخت کې همداسې مېلمنو ته انشاءالله په انتظار کې ډېره مننه ته ستړی مه شئ جوړ انشاءالله په خیر یې تا څه حال دی یار د امن څخه ډکه فضا ده جوړه جوړه ګرځه والا دا اوس خو ډېر ښه موسم دی والا دا شین ده او مخکې خو راتلی د سلو جنګونه و بس ټول در په دره و څوک په ولایت کې و څوک په کابل کې و دتي او اوس په زړه ښه خوشحاله یو ښه ارامه دلته به نږدې پوستې وي تاسو دغه ټولې پوستې وي دلته پاس بیز و دغه پوستې وي دغه پوستې وي او د موږ کور هغه کته ځای کې و او د دغه کورونه دغه ځای کې نو ډېر په تکلیف و مخکې آی صاحب ته ستړی مه شئ سلامت خیر اوسئ جوړ انشاءالله په خیر ډېر وبخښه چې درولې مې مزاحمت هم درته وکړه خیر اوسئ دا یو څه چې دی امن دی دا ډېر ښه خوند کوي د امن خبره خو بالکل واقعي خبره ده ځکه چې دغه شل کاله موږ په دغه ځای کې تېر کړي چې کله کرزی راغلی ده او دغه د ما کور ده دلته په 5 پوستو په منځ کې موږ وخت تېر کړی ډېر جنګونه ډېر حالات وخت خراب و دلته به موږ خشاوي کولې دغه پوستونه به ویشتلو دغه بیس نه به ویشتلو هغه پوسته هغه دې پوره د ویشتلو دغه سرکې پوسته اوس د خدای فضل ده ښه امن کراري ده او ډېر فضل دی په ډله دا ځوان منتظر کړی ستړی مه شئ مننه خیر اوسئ خیر راغلی خیر اوسئ ګوره الحمدلله تا څه حال دی ولا شکر الحمدلله فضل خدای ته څنګه یې خیر راغلی څه باندې مصروفه یې ولا زه خو خپله پیلان خو ډرایور سکواټر ډرایوري کوم ډېر ښه نو اوس شکر الحمدلله ښه ده فضا خو بیخي ښه ده او ارامي ده مخکې خو داسې اوس نه چې راتلی شوې نه چېرته ګرځېدی شوې اوس الحمدلله زموږ دغه ورور د تقریبا 15 کاله په سارا باندې و یو بل سره به ډېر په سختۍ لیدل که ولې به مې لیدل نو پټ به بېرته کور ته راتلو چا به کلیوال ته ځان نه ښکاره کوه چې ولا دا ورور سره لیدلي یا کلیوال سره لیدلي اوس الحمدلله ډله ګرځو څه قصه نشته دا مې ورور دی دا مې ورور دا مې پلار ده دا دې پلار دی بھائی صاحب دلته راشه ته مشر یې زه مشر یم وروسته دا دی نه وروسته موږ نه یو بل ده ښه هو داسې یو بل هغه بېچاره خو شهید و سوالي به کې هغه هلته شهید شو ولګېده بیا هغه نه بیا توپک ته په غاړه واخیسته
ای صاحب ته څومره خوا کې چې د زامنو سره یو ځای داسې ګرځې په امن څخه خوند اخلي ډېر ولې نه ځکه دا پټه د خپله کاله کوي د خدای په فضل ورڅه خپله کوو هلته نو هر څوک کولی شي دې په رات راشي موږ هم راغلي یو هغه خلکو پورې پاکان کې سپلانکانې بستانکانې سره راتللی که درته وایي اشرف غني زوی وغواړي دلته راتلی شي مشکل نشته حاجي صاحب ډېر ښایسته ښایسته زامن دي ماشاءالله ځوانان دي څه رقم د زړه ور باندې کېدلی چې جهاد وکړه ډېر وخت سخت اسلام د جهاد په هر مسلمان باندې فرض دی خیر صاحب ځکه چې هر سړی کولی شي چې خپل زوی خپل اسلام ته او جهاد ته وقف کړي او مسلمان قرباني ته ورکړله او د یو قرباني ته ورکړله بلوچستان تسلیم نه شولې بل زوی دې په بیا هغه چې ټوپک لړ هغه شهید شه هغه ټوپک د پوګه کې ماشاءالله دغه صحیح خلکو ته ټولو ته معلوم دي د جهاد په باره کې ته زما د پلار پوښتنه وکړه زما پلار پخوانی مجاهد تېر شه د روسانو د وخت او موږ ټوله کورنۍ مجاهدین یو مخکې هم په انقلابونو کې شهیدان ورکړي اوس هم 2-3 نفره د کورنۍ شهیدان ورکړي نو کله چې جهاد شروع شو په افغانستان کې زه ډېر وړکی وم موږ د اول دغه مدرسه کې وم محفظ مې کوه بیا مدرسه هم نیمه نیم کاله پاتې شو پېښور ته لاړم کتابونه مې شروع کړه نو جهاد غلبه هغه په موږ زیاته وه نو جهاد ته مخه کړه تقریبا 14 کلو 15 کلو به زه وم چې کله مثلث وم په هغه وختو کې موږ دلته یو کور جوړوه کوټې م جوړولې پلار سره م کار کوه بیا کله به چې د هغه راغله امریکایي عسکر به چې کله راغله بیا په دغه ساحه کې درېدل یو څه وخت یو نیم ساعت به دلته تېروه بیا پورته حرکت دمه به یې کوله یا به یو څه نور پروان ته به درېدل خو دا پلار ته موږ کار ټول پرېښوده ما او هغه بل ورور مې هغه چې شهید شو موږ به تېر لاړو بیا به مازدیګر ورته راغلو حتی موږ ته پلار نه ویل تاسو چېرته وئ ځکه دا یې مخکې مجاهد تېر سوی و او د مجاهد دا کړه ورته معلوم و باید سړی څه وکړي او هر څه ورته معلوم و مجاهد یعنې څه معنا جهاد څه معنا ځکه دا په هر څه باندې مخکې بلد و موږ ته یې مزاحمت نه ده کړی موږ په دې باره کې ډېر خوشحاله یو الله تعالی دې هم راته وساتي جنت ته ځای مننه خیر شي حاجي صاحب کله کله د زوی یادېږي ولې نه څه خاطره دې کله مې په سترګو کې ګرځي بیا هغه داسې یو سړی دی ما و یعنې د ټول کور کنټرول همغسې کاوه له سنده ډېر خام و خو له حق له یعنې د شپېتو کلو سړي نه د هغه حقل ډېر زیات ځلا پکې د جنتونه ورته نصیب کړي نو دا اوس ډېر شکر دی چې اوس په یوه سولت څخه ډکه فضا کې ټول یو ځای پلار کلیوال د تره زوی ټول یو ځای موږ تاسو ټول دغه شی خو د خدای رحم دی بلکل ښه برابر دی خو هغه چې چا تکلیفونه زحمتونه ایستلي دي اوس چندان داسې څوک اهمیت نه ورکوي خیر خدای مهربانه دی هر څه به ځکه د خدای موږ د خدای له رضا لپاره کړي د چا دپاره نه دي کړي یو لنډ پیغام دی اورو والله پیغام خو داسې وایم درکړم چې تل د افغانستان کې دا سولې د تربینت او د کینه او د هغه باید هر سړی خپل ژوند وباسي او سوکالي په افغانستان کې زه غواړم چې امنیت راسي نور هم ښه د تبلیغات څوک ونه کړي سنګین صاحب یو پوښتنه آخره وبخښه ډېر ودې چې 15 کاله تقریبا 15 کلن چې جهاد ته راغلی زخمي شوی یې لګېدلی یې پوښ شوی یې ډېر لږ نه یو وارې نه دوه وارې نه درې وارې نه ډېر زخمي شوی یم له درې واره هم زیات زخمي شوی له درې واره هم ډېر زخمي شوی یم لاس ښه مې ماته د لاسونه مات دي خوله ماته د خوله کې تقریبا اکثره ډېره فیصدي غاښونه سختګي دي په خوله باندې مرمۍ لګېدلی په خوله باندې مې چاره خوړلې دې ځای باندې وه پشته باندې ډرون تیاره وویشتلی شا پوستکي غونډ پرې راړولي وو خدای پاک ژوندی پرې کړی پښې پرې ماتې کړلې بیا خدای ساتلی ساتنه ځان ته دا چې وایي بس یو پښه م دغه سوې ده الله پاک دې ټول د الله په دربار کې قبول کړي لنډ پیغام دی اورو پیغام مې دا د هغو خلکو ته چې له افغانستانه وتلي د بهر کې ژوند کوي او د افغانستان اسلامي امارت په مقابل کې پروپاګند خبرې کوي نو هغو ته مې پیغام دا ده چې رادي سي او له لرې لرې د خبرې نه کوي اضافه دې نه غږېږي او موږ د دوی په خدمت کې یاستو او دوی دا وطن ده د دې وطنه دې نه تښتي نو هر کله راتللی شي هغه که هر څوک وي هغه د موږ که هر څونه غټ مجرم تېر سوی وي موږ هغوی ته عفه ده راشي ته به څه مرسته وکړي شخصي څه به ورسره وکړي یو خو هغه د حکومت هغه ورته برابرول دي زمینه ته به څه ورته وکړي دلته نور ډېر راغلي دي موږ حتی داسې ورسره کړي مخکې نه دي موږ دښمنانو موږ به یو په بل پسې ګرځېدو ویشتلم اوس به یوه کاسه باندې ډوډۍ سره خورو له دې نه نور څه دي
ځکه د ډېر ډاډه دی وي چې راشه اسمان به وایي ته به ورته کوې زمینه به ورته برابروې یوه کاسه به ډوډۍ ورڅخه خورې ګور دا غټه کار دی یو څوک چې تا ټوپک د پسې اخیستی تا هغه ولې نو اوس موږ چې یوې کاسې ته راولو کېدای شي دې تر شا ډېرې خبرې کېدای شي کار زمینه هم ورته برابره کړو وظیفه یې هم کړو امنیت یې هم ټینګ کړو هغه یو داسې یو څوک وي چې هغه ته خطره پیدا کېږي یا دی خطره احساسوي هغه ته د امنیت له خوا نه هم کېدای شي هر څه ورته برابر وایي ډېره کرکه په مینه بدلېږي ډېره مینه په کرکه اوس ډېره کرکه په مینه بدله شوه دا خو بس د الله تعالی یو دغه و او بل د موږ د امیرالمؤمنین یو شفقت و ډېره مننه تاسو درې واړو څلورو واړو نه الله پاک مو وساته ګرانو هېوادوالو تاسو په جریان کې وو چې موږ چېرته راغلي یو او څه مو وکړل خپرونه خو تاسو ته معلومه ده چې د اختر په اړه ده اختریزه خپرونه ده درې دانې ځوانان مو راګیر کړي دي د دوی سره به خبرې وکړو دوی د اختر لپاره څه کړي دي څه امادګیانې نیولې دي او دې ته ورته د اختر په ورځو کې څه کوي سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام وحید الله څه دې کول غنم دې اوبه کول ما دلته غنم اوبه کول موږ چې مخکې راغلو موږ همکار مظلوم یار صاحب هغه وویل چې غنم یې کرلي خو ټول جودر دي دا خو بعضې وخت کال پارک کوي غنم نه کوي پوچ راځي بعضې کال کوي غنم کالون پارک دلته یو 4 جریبه ځمکه ده څه به کوې په اختر کې اختر کې به نو چکرې به وښو نو یا خو دې خو ملګرو سره څو جوړه کالي دې کړي فلحال یو جوړ خو کړي واسکټ خولۍ هر څه هم کړي چېرته دې ګډلې همدلته مرکز کې که نه نه همدلته مرکز کې ډېر ښه مظلوم یار صاحب د تا څه حال دی الحمدلله فضل د خدای دی ښه شکر دی خوشحاله شو چې دا ګلالي ځوانان تر څنګ ناستي او تم ستړی مه شې ځان معرفي کړه ذبیح الله یم له میدان وردګ ولایت د چارکي د سیمې اوسېدونکی یم ډېر ښه ډېر ښه فعلا په څه کارو بوخت یې فعلا خو داسې دهقانۍ کې مصروف یې سره ډېر ښه ډېر څه به درته واورو څه به راته ووایې په ژوند کې خو به یوه کیسه در باندې تېره شوې تېره شوې وي خو اوس په ذهن کې نه یې سره فعلا دپاره څه نه لرې نه الله ته ستړی مه دغه پاتې نه شي جوړ یې صحت یې ښه دی خیر وسې ته باندې بوخت یې څومره زیات دي کړي زه خپله مدرسه وایم قرآن کریم مې ختم کړی ماشاءالله ماشاءالله حفظ که نه نه حفظ یو قرات درنه اورو سیده مشکل نشته قرات درنه اورو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العلي العظيم ما شاء الله ډېره مننه دا د کومې سپارې آیت دا د نهمې سپارې او دریم پاو څومره وخت کې د قرآن کریم ټول حفظ دا تقریبا ډېر وخت وشو ما یاد پرېښود بیا مې شروع کړ بیا مې پرېښود څو پېرې مې داسې شروع کړه چې ټول وخت یې معلوم نه ده چې څومره وخت وشو حتما خاطره ترې لرې دی دغه وخت نه نه ته کې خاطرې نه 4-5 کاله کېږي چې ته قرآن کریم یادوې ویل شوی که نه دی واري لخوا وویل شوی خاطره وه همدا خاطره ده ویل شوي څنګه نه کله د پوځ دا نه وي قاري ته ورجګ سي پوځ زده نه عادتمند دي وهي چې ولې د پوځ نه زده جالب څه چې تاسو تېر کړي وي موږ ته راته وایي مدرسې دې واړه داسې خاص جالب چې نه کله همدا د مدرسې همدغه مسؤلیت کله د پوځ نه تېر کړی قاري لږ درته غوسه شي چې ولې داسې هغه کوي داسې کار دې ولې وکړی کوم ډول سزا ډېره وه دا په لاس وهل و نور هغه نه وه یو ورځ دا هغه به درته وایم یاره په مدرسه کې د دالیز کې ما چاکچاکې کړلې
خواري رانه کوي ولې دې داسې وکړم مالې مدرسې هلته هلکان روان ډوډۍ به راټولوله مدرسې ما دا ډوډۍ راټوله کړه هغوی ته مې غږ ور وکړ ما ته راته وویل غټ سړی ولې دغسې غږ نه سو ورکوی چاک چاک یې ورته کړ ما ځان غلی کړم مالې استاد اوس په چی ورته هماسې خاطر کوم وخت د وظیفه ټوله کړې ده هو ډېره هغه د وظیفې هغه غږ څه رقم تلوي هغه مدرسې ته ډوډۍ راوباسه خامه په نظم کې مدرسې ته ډوډۍ راوباسئ خدای مو بخښي مظلوم صاحب څه درنه اورو خوښه یې تاسو چې څه شی درته ووایم ترنم درته وکړم یو ترنم درنه اورو ښکلی مخ مې د جانان افغانستان دی دواړه سترګې لرو بر پښتنستان دی ولول زلفې د پنیر پرې راخورې دي ولول زلفې د پنیر پرې راخورې دي سرکۍ شونډې سپین غاښونه کابل جان دی دواړه سترګې لرو بر پښتنستان دی ګڼ باڼه ورپکې ګڼ واړه قومونه که بلوڅ دی که ترکمن دی ټول یو ځان دی دواړه سترګې لرو بر پښتنستان دی د ډیورنډ کرښه د تور زندان دیوال دی د ډیورنډ د کرښې اخوا مې جانان دی دواړه سترګې لرو بر پښتنستان دی له موږ اخوا د کشمیر د څنډې څیرمه مظلومیار صاحب ډېره ښه منظره ده شاته ډېر ښکلی ځای دی غنم دی سنځلې ګل غرونه رمه ډېر خوندور ځای دی وایي خدای دې دغه د موږ د افغانانو دغه ډېره پټۍ یې کرلې دې ته یې څه بیتونه رایاد شول وایي چې لوپټه ترې نسیله یوسي چې لوپټه ترې نسیله یوسي غرور به هلته د نجلۍ یوسي او زموږ په وطن کې وي د للمې فصل کلی باران کلی ګلی یوسي سخت کال په غرونو کې ګورګورې نشته کور ته به بیا خالي ځولی یوسي د هر مین وي خپل ارمان ناوکی پرېږدی چې کور ته یو ډولی یوسي مننه یې توجه نه د دغه خاطره نه لري مظلوم صاحب نه یې لري داسې عجز درته نه لري نو درنو هېوادوالو دا وه د دې ورځې خپرونه چې پای ته ورسوله اختریزه خپرونه وه ځوانانو هم راسره برخه واخیسته مظلومیار صاحب هم راسره زحمت ویست تر دې ځه پورې راسره راغللو ترنمونه جالبې خاطرې ټوکې ټکالې کیسې مو واورېدل هیله ده چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي تر بیا بلې خپرونې